په خوست کې اور لګیدنه. دا اور ظاهراً د افغان په نوم پلازا کې د حیاتانو په بلاک کې رامنځته او بیا وروسته د ودانۍ نورو برخو ته پراخ شو. سیمې ته د خوست امنیه قوماندانۍ اړوند د اور وژنې ګڼ شمېر اطفایې ورورسېدې او په پراخه کچه د اور وژنې هڅه روانه وه. اور ان شاء الله العزیز په بشپړه توګه کابو شوی او مهار شوی دی او د زیاتو تلفاتو مخه نیول شوي. په یاده ورلګېدنه کې ان شاء الله العزیز جاني تلفات نه دي رامنځته شوي، البته یو شمېر مالی تلفات وجود لري. د شپږ پوړیزې ودانۍ لویدیځ لوري نیمایي هټۍ په بشپړه توګه وسوځېدې. په پیښه کې ایثار خلک په چټکۍ سره د امنیتي ځواکونو او اطفایې اور وژونکو ټیمونو پر مټ خوندي سیمې ته انتقال شول چې له امله یې کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. د هټیوالو په خبره د یادې اور لګېدنې له امله په میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ډېر په وخت اقدام یې وکړو، اطفایې په وخت ورسېدې، که دی په وخت رسېدلی نه وای د ملیاردو افغانیو تاوانونه سره به د اخست عوام خصوصا د افغان پلازې دیکانداران مخامخ شوي وای. چون چې بیا هم ور زراور و د 2.5 لکه افغانیو په اندازه تاوانونه به دیکاندارانو ته ووښتي وي. شخصا موږ خپل دیکون چې په بشپړ ډول یې منځه تللی دی. وریاره مې په 100 روپۍ کې افغانۍ ډالر تبادله کولی، هغه یې په کوم ډبي کې ایښي وي، هغه هم د منځه کې تللي دي. یا د زوروره اور لګېدنه چې په شاوخوا 1.5 ساعت کې کنټرول شوه، مرستې لپاره د اطفایې پر ډپارټمنټ سربېره د نورو ارګانونو امنیتي ځواکونه هم ورغلي وو او په ګډه یې د اور وژنې هڅه کوله.